ډیورنډ کرښې تر څیرمه د پاکستان پوځ چورلکه ویشتل شوې. د افغانستان له نیمروز ولایته راپورټونه وایي د پاکستان د پوځ یوه چورلکه د هلمند خانشین ولسوالۍ تر څیرمه د بلوچستان په چاغۍ سیمه کې په ډزو ویشتل شوې ده. تر اوسه نه ده روښانه چې پر دغه چورلکه چا ډزې کړي دي، خو ویل کېږي پیښه وروسته له هغه رامنځته شوې چې پاکستاني پوځیان غوښتل د هلمند، نیمروز او بلوچستان ترمنځ چاغۍ سیمه کې پر ډیورنډ کرښه اغزن تار وغځوي چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شول. له دې وروسته د پاکستاني پوځ یو پلاوی چې سیمې ته تللی و پر چورلکه یې ډزې شوې دي. د راپورټونو له مخې په دغه پیښه کې د پاکستاني پوځ یو افسر هم ټپي شوی، خو په رسمي ډول د دې پخلی نه دی شوی. د سیمې خلکو هم BBC ته ویلي چې چورلکه ویشتل شوې ده. په دغه سیمه کې په شاوخوا 15 کیلومتره ساحه اغزنتار نه دی غځول شوی. هلته په سیمه کې د ذاکر په نامه د یوه کلي نیمه برخه د ډیورنډ کرښې یوه غاړه او بله یې د کرښې هغې غاړې ته پرته ده. د یاد کلي اوسیدونکي وایي که اغزنتار پر دغه سیمه تیریږي، کلی به یې پر دوو برخو وویشل شي او تګ راتګ به نشي کولی. ویل کېږي چې نشه یي توکي هم له دغې لارې قاچاق کېږي. راپورټونه وایي د طالبانو نوي ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي دي. تر دې وړاندې په سپین بولدک سیمه کې هم د اغزن تار د غځولو پر سر له پاکستان سره لانجه شوې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښه 2400 کیلومتره اوږدوالی لري او پاکستان څو کاله وړاندې پرې کرښه د کټارو او اغزن تار لګول پیل کړي دي. قدرمنو اورېدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.